السلام علیکم دوستانو، ویلکم ټو نیو ماډرن سکل اکیډمي. نن زمونږ یو بل لیکچر دی د ایم اس ورډ چې کوم سیریز دی د هغه یو نوی لیکچر دی. نو په دې ننني لیکچر کې مونږ ایمیج چې کوم مونږ انزرټ کړو د هغه چې کوم دی کنټینیوس دی. صحیح شو؟ نو راځئ کلاس ته راځه. ټول نه اول به تاسو څه وکړئ، ایم اس ورډ به چې کوم دی هغه اوپن کړئ. نو ما اوپن کړی دی، ما سره ایم اس ورډ چې کوم دی اوپن دی. نو مونږ ویلو انزرټ مینیو کې بیا مونږ پکچر چې کوم دی انزرټ کړو. نو تاسو په دې پکچر انزرټ کړئ، را به شي. ما دا چې کوم دی فار ایگزامپل دا ما انزرټ کو، ما سره دا ایمیج چې کوم دی انزرټ کو. نو چې تاسو ته ما ویلو چې کله مونږ پکچر انزرټ کو دې سره یو بل نوی ټیب کولاویږي، دته فارمیټ ټیب وایي. صحیح شو؟ نو مونږ د دې ځای پورې راغلو، ټیک ده، د افیکټس پورې مونږ ویلو. نن به مونږ کمپریس چې کوم دی دا و. نو کمپریس پکچر د دې به سټډي کوو. صحیح شو؟ که تاسو یو خبره په دې ځای کې دا ده، که تاسو په دې چینل باندې نه وي نو زمونږ چې کوم دی لاس چې کوم دی تاسو یوټیوب کې نیو ماډرن سکل اکیډمي په نوم باندې زمونږ د یوټیوب چینل دی، هلته لاړ شئ. هلته ټوټل چې کوم کلاسز دي د 16 نه پورې هغه تاسو وګورئ، سټپ بای سټپ پراته دي، هغه تاسو وګورئ. انشاءالله په دې کلاس تاسو پوه شئ او چینل سبسکرایب کړئ. تھینک یو سو مچ. ها راځئ کلاس طرف ته. نو مونږ به په دې کې داسې کمپریس پکچر د څه دپاره؟ دا پکچر زمونږ سره کمپریس کوي. کمپریس پکچر ان د ډاکومنټ ټو ریډیوس اټس سایز. کله چې مونږ د یو فایل سایز ریډیوس کوو که نه، او کله یو امیج چې کوم سایز دی هغه مونږ ریسیو کوو کمپریس کوو، نو هغه چې کوم دی زمونږ سره د دې ریډیوس کیږي، کمیږي. ټیک ده؟ نو دا تاسو په دې طریقه باندې دا فایل هم عام فایل چې کوم دی کمپریس کیږي، او دلته چې کوم دی پکچر کمپریس کیږي. بل زمونږ سره دی چینج پکچر. د دې مطلب دا دی کنه چې دا پکچر مونږ ریپلیس کولی شو. لکه زه په دې باندې کلیک کوم، په دې باندې ما دا یو چې کوم دی ریپلیس کو. تاسو وکتو دا چینج پکچر مطلب دا دی چې پکچر تاسو په دې طریقه باندې بدلولی شي. ټیک ده؟ ها بل زمونږ سره ریسیټ پکچر کې زمونږ سره بیا دوه دي، ریسیټ پکچر ان سایز. مطلب دا دی ریسیټ پکچر مطلب دا دی کنه، فار ایگزامپل زه دې نه ما د دې دغه ما چینج کو، ما داسې کو. ټیک ده؟ زه غواړم چې زما سره واپس ریسیټ شي، هغه زوړ حالات ته لاړ شي، ریسیټ شي، چې فارمیټینګ وغیره چې کوم دی هغه زما سره دي، تاسو کتی شي واپس چې کوم دی ریسیټ شو. او بل پکې زمونږ سره سایز دی، فار ایگزامپل د دې سایز مونږ چې دا ډیکریز کړی دی، انکریز کړی دی، هغه نه چې کوم دی مونږ دا چې مونږ دا آپشن مونږ کلیک کړو، زمونږ سره واپس سایز او پکچر چې کوم دی هغه څه شي ریسیټ شي. ټیک ده؟ بل زمونږ سره په دې پکچر سټایل دی. پکچر سټایل کې په دې باندې زه د دې پکچر چې کوم سټایل دی هغه زه چینج کولی شم د خپلې مرضۍ، چې تاسو کوم خوښي نو هغه تاسو د دې ځای نه څه کولی شئ، چینج کولی شئ. فار ایگزامپل په دې کې نورم دي، دا تاسو دا کولی شئ. ټیک ده؟ دا زما سره فار ایگزامپل دا زما سره ما پکچر سټایل چې کوم دی په دې طریقه باندې زه چینج کولی شم. تاسو دلته نورم دي، څوک کوم چې تاسو خوښي د عام مرضۍ چې کوم دی تاسو خپل پکچر څه کولی شئ، د دې ځای نه سټایل یې چینج کولی شئ. بل زمونږ سره دلته دی پکچر بارډر. په دې باندې زه کلیک کوم که نه، د دې پکچر چې کوم بارډر دی هغه کلر تاسو څه کولی شئ، چینج کولی شئ. فار ایگزامپل ما دا کړو، یعنې دا یلو کړو. ټیک ده؟ بیا رانه پکچر بارډرز ته، په دې کې چې کوم دی بل زمونږ سره نو آوټلاین، مطلب دا کوم آوټلاین چې دی زما سره نو شي. ټیک ده؟ بیا زه رالم، ما والا بارډرز وکړو واپس. تاسو په دې کې موډ آوټلاین کلر دی، تاسو نور چې کوم کلرز دی هغه تاسو څه کولی شئ، چینج کولی شئ د دې. ټیک ده؟ په دې باندې تاسو څه کولی شئ، د دې چې کوم نور کلرز دی هغه تاسو د دې ځای نه سیټ کولی شئ. بل زمونږ سره دی ویټ. د دې چې کوم بارډر دی د دې ویټ تاسو د دې ځای نه انکریز کولی شئ او ډیکریز کولی شئ. فار ایگزامپل ټیک ده؟ داسې طریقه باندې تاسو څه کولی شئ، د دې بارډر چې کوم ویټ دی هغه انکریز کولی شئ. بل زمونږ سره په دې کې دی ډیشز. مطلب دا دی چې د دې تاسو ډیش پام کې هم دغه کولی شئ، د دې چې کوم لاین دی که نه هغه تاسو په دې طریقه باندې تاسو
دا کولی شي څومره دا زیات زموږ سره په سرټیفیکیټ وغیره کې استعمالیږي تاسو هغه کوم بارډرز دی چې هغه تاسو دې نه دا کولی شي یا یو بل لکه دی دلته خو موږ صرف د ایمیج چې کوم لاین دی هغه داسې دا کولی شو ها بل زموږ سره په دې کې دی پیج افیکټ په دې باندې ګوره تاسو دا پیج چې کوم دی ایمیج چې کوم دی مختلف دا کولی شي پر سیټس په دې کې تاسو 3D فارمز کې وغیرہ دا کولی شي 3D اپشن پکې هم ده صحیح ده د دې طریقه باندې تاسو د دې چې کوم دی دې نه هم دا کولی شي زموږ سره دا چینج کیږي ټیک ده ها بل زموږ سره د دې شیډو دی مختلف په دې باندې چې تاسو کوم دغه اپلای کوئ کنه انر دی اوټر ته چې دی اوټر دی زما سره دغه شي زما سره دی انر ته دغه کې یا بل دغه کې نه ټول په دې باندې اپلای کیږي بل زموږ سره ریفلیکشن دی ګورئ د دې چې کوم دی ریفلیکشن لاندې جوړیږي د ایمیج تاسو کولی شي په دې طریقه باندې تاسو د ایمیج چې کوم ریفلیکشن دی هغه تاسو کولی شي د دې نه سیټ کولی شي ها بل زموږ سره دی ګلو د دې ګلو تاسو د دې نه مطلب تاسو کولی شي مختلف ټایپ اف ګلو په دې باندې اپلای کیږي د خپلې مرضي تاسو ګلو د دې نه ایمیج چې کوم دی لګولی شي بل پکې سافټ ایجز زموږ سره نو ایجز دی په دې کې 1 فونټ لیکن ما دا وکړو د فونټ چې کوم دی ایجز د دې چې کوم دی د دې نه تاسو انکریز کولی شي او ډیکریز کولی شي بل زموږ سره دی د دې نه تاسو 3D سکتی شي په دې طریقه باندې تاسو د دې نه کوم دی دا سیټ کولی شي بل زموږ سره 3D روټیشن دی په 3D فارم کې تاسو د دې پکچر چې کوم دی هغه تاسو کولی شي په دې طریقه باندې تاسو چې کوم دی خپل ایمیج باندې 3D چې کوم افیکټس هغه اپلای کولی شي زموږ سره بل زموږ سره دی پکچر لی اوټ خو اصل کې زموږ سره په دې کې دا استعمالیږي دا زیات تاسو ګرافیکل چې کوم دغه کوئ په هغه کې به تاسو کوم دی دا استعمالولی شي خو دا بیا یو نیو ټیپ کولاویږي انشاءالله دا به نیکسټ چې کوم دی موږ د دې پراپر چې کوم دی دا ټیپ به ډسکس کوو امید دی کلاس مو خوښ شوي که کلاس هم خوښ شوي او که تاسو ته څه فایده د دې کلاس نه رسي نو زموږ چینل چې کوم دی هغه سبسکرایب کړئ د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ تھینک یو سو مچ